د تفریح لپاره د چکر لپاره راغلي دي. راغلی کتابونه مطالعه کوي او دلته خبریالان راغلي د خبرو لپاره. زه بیخي خوشحاله یم. دا زموږ زیبان وطن، دا زموږ لیلا وطن، دا وطن مزان دی، دا افغانستان دی. فرقینو وظیفه اجرا کردیم مگر فعلا کراچیوان هستم بچیم. پای پیاده از مارکت تا خانه خود میرم. خدا را شکرگزار هستم. برد نه تو بس یو ځای کې بس راغت لیبن بیا بچاوړي درنه. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو راغلی یم لکه څنګه چې به تاسو زموږ تېره خپرونه هم لیدلې وي چې په پل سوخته د کابل په دغې سیمه کې مو کړې وه. نو په هغې خپرونه کې تاسو ولیدل چې دلته تیږو فرشونه جوړ کړل او همدارنګه رنګمالي شوې وه چې ګروپونو لایټونو باندې هغه وخت کار پیل شوی و او پای ته نه و رسېدلی. خو نن د شپې راغلم په کابل ښار کې. نو زیاتره کسان ګورم چې دلته د تفریح لپاره د چکر لپاره راغلي دي او د دې لایټینې سیمې یا د دې روښانې سیمې څخه لیدنه کوي. پخوا پل سوخته داسې یوه سیمه وه چې دلته به د ورځې څوک راغی زړه به یې پکې تنګ شو، ځکه چې هر خوا به ناروغان، روږدي کسان، مریضان به وو. بس کور یې ودان د کابل د ښاروالۍ چې دا خدمت یې وکړ، هغه روږدي کسان یا ناروغان چې وو بېلابېلو روغتونونو ته یې ولېږدول د تداوۍ لپاره. همدارنګه په دې سیمه کې تازه کارونه وکړل، د بیا رغونې کارونه یې ترسره کړل، رنګمالي وکړه، ګروپونه یې پکې تیر کړل چې دا سیمه تقریبا 100% متفاوته شوه او واقعیت د خوشحالۍ احساس کوم. هر یو وطندار، هر یو هیوادوال نن دلته د خوشحالۍ احساس کوي چې دا سیمه په دا رنګ او په داسې روښانه توګه ګوري. نو زه به ډېرې خبرې نه کوم، غواړم دلته له بېلابېلو هیوادوالو سره وغږېږم، د هغوی سره به دا پوښتنه هم ولرم چې څه احساس لري په دې ورځو کې چې د پل سوخته دا سیمه ګوري. دلته دا ورور ولاړ دی، پیل کې به له دې سره سلام علیکم. ستړی مه شې، جوړې په خیر، ښې صحت دې ښه دی، کلاري ده؟ شکر له فارسي غږېږم، مقصد مشکل نشته. مشکل نشته چې هره ژبه باندې غږېږي، ټولې زموږ ملي ژبې دي. مشکل نشته. پیل کې ځان که وپېژنئ، بس څومره چې پښتو پوهېږي پښتو ژبه کې خبرې وکړه، څومره چې دری پوهېږي په دری. نه مشکل نشته. عبدالحامد هستم از ولایت بغلان. فعلا مسافر هستم در ولایت کابل. اصلا حساب تحصیلی محصل طب معالجه‌ای پانتون پکتیا هستم. ډېر ښه حامد جانه، که دا راته ووایي چې دلته پخوا هم راغلی وې که نه پل سوخته سیمې ته؟ دقیقا 1 سال و 7 ماه از امی سرک تیر می شدم در دوران کنکور. دقیقا تو بود که با وجودی که من ماسک هم داشتم مجبور می شدم که می پتوی خود هم از سر ماسک کش بکنم چون که زیاد وضعیت خراب بود. یک وقت به یادم میآید از امی دریای کابل سیل آمد، اینجا پودریا دمی سرک بر آمده بودند، بسیار زیاد بود. اینجا نه دولت را کنترل کرده میتونست، در مابینشان خانم ها هم بود. بسیار دقیقا یک صحنه بود که من از یاد نمیبرم.
از بوی از او حتی در این نزدیکی ها خود نان خوردن نمیشد، در یه تلایی که در دور و بر است و دقیقاً که در 100 متری پل سوختم چی نمیشد که ما این نماز شام و دینمی راهروی که ما شما استاد ما نماز شام ادا کردیم. ډیر تصورم نمیکرد. ډیر خیانه حالات فوق العاده خراب ودلته. یعنی در حالت خراب بود چې بیخي پوښتنه مه کوه. ما موږ د دولت نه غواړو امارات باید خلق سره ولاړ وي او خلق امارات سره. که مثلا دولت موږ سره همکاری ونه لري، موږ دولت سره ونه لرو، دا وطن نه جوړیږي. دا یو خواب و خیال دی. قسم دی زه خپله محصل یم، با وجود د دې چې محصل یم زه ډېره خوشحاله یم چې دلته رغونه ده، دلته خلک راغلی کتابونه مطالعه کوي او دلته خبریالان راغلی د خبرو لپاره. زه بیخي خوشحاله یم. زه چې خبر شوم چې کوڅنګي کې داسې حالات دی، زه د کور نه څومره په وارخطایي سره زه دلته راغلم. پخوا به چې د پل سوختن وم اورېده ذهن کې به دې څه راتلل؟ ذهن کې مې یوازې هماغه ګډوډي، هغه اختشاش او شوب چې دلته موجود و. مثلا پودري خو پودري و، هغه خو هغه معلومات نه و. نور خلک چې هغوی سره پودري شوی و هغه خلک هم بیخي د منلو وړ نه و. او نن څه احساس لري؟ نن وقت چې داسې لایټینګ ګوري، ګروپونه ګوري، روښنایي ګوري. زه وقت نن ډېر خوشحاله یم او دا کفایت نه کوي. موږ په دې باندې باید اتکا ونه کړو. موږ ډېر ښایسته ځایونه لرو، مثلا پارک ډیبوري، شارینه او امثالو هم ډېر ځایونه دی. موږ هلته هم باید داسې ښکلی ګروپونه نصب کړو او داسې ځایونه جوړ کړو. د دولت نه بیا هم دا مې غوښتنه دی چې د خلک د آګاهي سطح پورته کړي او مکتبونه ژر تر ژره پورې باید خلاص شي د ښځو د نرو د هر څه په مخ. ځکه چې موږ او تاسو نن داسې ولایت لرو چې 15 ښځینه ډاکټر نه لري. که موږ ډاکټر ولرو سطح آګاهي د موږ او تاسو سطح آګاهي پورته وي، خو انشاءالله همدغسې ټول ځایونه همدغسې ښکلا شي. بالکل ډېره مننه کور ودان ته راشه. خدای په امان. څنګه یې؟ ستړی مه شي مجاهد صاحب. په خیر یو څو خبرې به ولرو. صحیح ده؟ دري ووایه راځه. ښه صحیح ده. بس نه یې غوښتل چې وغږېږي. دوستانو دلته به د خپلو نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې ولرو. د پلو سوخته دغه د روښنایۍ سیمه ده. دا وړوکی راغی، دې سره به خبرې وکړو. ستړی مه شي ګرانه. چې تو رستی؟ پښتو وې دري وې؟ پښتو وې. د کوم ځای؟ د پروان. د پروانې. ډېر ښه. څنګه راغلی وې دلته؟ چا سره؟ چا سره راغلی؟ ورور سره. لږ تیز وغږېږه چې ټولې نړۍ کې دې دوستان ګوري همدا اوس. ورور سره. مشر ورور سره دې راغلی؟ څه لپاره راغلی؟ چکر وهي. پخوا به دلته راتلې که نه؟ کله راغلی وي؟ نه دا اوس راغلی وو چکر. ښه. دا سیمه چې اوس ښکلې شوې ده راغلی وي. پخوا دلته ګډوډي وه که نه؟ ځکه نه راتلې. صحیح ده. مکتب ته ځي؟ ښوونځي ته؟ څوم صنف کې؟ څلورم صنف کې. څوم نمری؟ څوم نمری؟ اتم نمری. څه ډالۍ لرې که نه دې دوستانو ته؟ کوم نعت درته زده وي؟ کوم شعر درته زده وي؟ کوم بل څه درته زده وي؟ چی شی درته زده دي ډالۍ که دوستانو؟ نعت. مهرباني. دا زموږ زیبان وطن، دا زموږ لیلا وطن، دا وطن مزان دی، دا افغانستان دی، دا د مینې کور زموږ، دا د پلارونو کور زموږ، نه دی د بل چا وطن، کور د خوشحال خان دی، دا افغانستان دی. آفرین. ډېر ښه ډېر ښه. ماشاءالله. دا زموږ زیبا وطن، ښایسته وطن دی که نه؟ دا ګروپونه چې دې ولیدل بیخي ښایسته شوی نه و؟ ښایسته شوی و. زه درته څه شی وکړم په دې اخره کې؟ زه درته څه شی وکړم؟ ما ته څه کار، څه خدمت؟ بس خدای دې خوشحاله لره. ځه چې ناوخته دې کور ته به ځې. دوستانو غواړم دلته له خپلو نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې ولرم، خو تاسو یو څو انځورونه وګورئ بیا هم ملتیا مې
دوستانو د پل سوخته سیمه ده او دلته یو حاجي صاحب لاړ دی له دې سره به خبرې اترې ولرو. سلام علیکم حاجي صاحب، جوړې په خیر؟ ښه صحت دې ښه دی؟ کلاري ده پښتو قنا میفهمم دري ووایه، مشکل نشته چې هره ژبه وي د افغانستان وي ملي وي مشکل نشته. امر کومه د خدمت هستم برادر خان. حاجي صاحب ځان وپېژنه لیدونکو ته ټولې نړۍ کې د خلک اسم ګوري. ما غلام جیلانی است. تخلصم غنیزاده، یکی از افسرهای سابق. غنیزاده صاحب ډېر ښه خوشحاله شو. پخوانی افسر یې تقاعد شوی خو نه وي؟ نه، ما در فرقینو وظیفه اجرا کردیم مگر فعلا کراچیوان هستم بچیم. به خاطر چی؟ خیانت نکردیم، دزدی نکردیم. این پیش وجدان خود خجالت نیستم. اگر پیش وجدانم خجالت می بودم در این وطن نمی بودم. بالکل بالکل. می فعلا بچیم اولادم هستی. ما 1.5 صدر پاک کار کردیم در مارکت. صدر پر بر اولادم نان گرفتیم، 30 پاک کرا دادیم تا اینجا، 20 پیش میمانه برای صبح تا مارکت. ما فعلا شکرگزار هستم مگم دینیمی قسمت پل سوخته. بچه خاله بیا پیش، بی سفید موتی بیا. اینمی قسمت دمی گلوی دواخانه. ستړی مشي، جوړې په خیر ښه. ما بوکس 50 خوردم، بایسیکل ما گرفتن که دو پیاز بود، کچالو بود، تخم مرغ بود، نان و خشک بود. امی پوسه لعنتی دو بغل که بود. به خاطر او قدیشان دارم. ای دا وقتای پیشه میکاشی؟ اون وقت سابقه میگم. ما خاطری بد خودم میگم، حال خاطری خوش دارم. چی احساس داری همی گروپا را جدیدی روشنی ما فعلا ویدیوشم گرفتیم برای حال اولادم نشان میتام که اون وقت ما چی رقم میامدم و حال چی رقم پای پیاده از مارکت تا خانه خود میرم. خدا را شکر گزار هستم. اصلا نیست و بیادر نه صدای تانو بکشی. بالکل این بیادر ما خوش هستیم. خوش هستی؟ خب دیگه چیز گفتنی داری مهربانی؟ فقط گفتنی نیست که می فامیلای محترم اولادای خدا از این مواد مخدر نگاه کنه، نکنه به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن یا لقمه نان برای اولادتان پیدا کنه، اولادتان نمانه. دیمی عمل بعد میگم برادر اینمی پیامم است برادر کن. ما خدا را شکرگزار هستم نسبت به وقتهای فعلا. ما شکرگزار هستم از این دولت فعلی خود. دولت باید سوکی نور دغه سی دا ډیر مثبت کارونه دي چې کړي دي کنه. فعلا گوش کو برادر قند دمی زیر پل اون از اون قسمت آخر پل تا اون قسمت مکمل تخت زدگی بود. تخت چی بود؟ تخت پاچایی و دریا بود. زور دولت سابق نمی رسید. حالا چرا رسیده؟ اینجا می گپ است. درخت گفته تا که دست از من نباشه مرکز چپا کده نمیتونه. مترس بهتر یا نه؟ بالکل بالکل. تو که مرا سلام نتی مثلا کارت نتی یک نفر زده میتونم نمیتونم. ما فعلا خود شکرگزار هستم از دولت فعلی. اینا ما پیام ما بود بچیم. تشکر حاجی صاحب. ما چی کنیم؟ ما چی خدمت برای ما اینمی خدمت هست که پیام ما به مردم افغانستان به جهان میرسه. تشکر. زنده باشی بخیر. قربان سرشم بچیم. ستړی مشي ته مشره جوړې صحت دې ښه دی کلاري ده. پیل کې لیدونکو ته ځان وپېژنه او د کوم ځي؟ محمد ننګرهار ولایت نه. د ننګرهار ولایت. ډېر ښه خوشحاله شوم حاجي صاحب. څه احساس لرې دلته د پل سوخته سیمې ته راغلې؟ پخوا هم راغلی وې نه وې راغلی؟ هو راغلی ډېر وخت راغلی. دلته پوډریانو به هغه کولو ته کورونه یې جوړ کړي دي ساحو کې. هغه ډېر سخت هغه مشکلات هغه اوس شکر الحمدلله شی ورک ورسره. کور دې چېرته دی؟ ګوره همغه ساحه کې دلته میوند بانک کې ګارد دلته وظیفه ده. دلته ګارد دی؟ او میوند بانک کې ساحه کې یعنې پخوا دلته ډېر ګډوډي وه؟ ډېره ګډوډي وه. دلته چې دې سیمه کې به تېرېدې څه احساس به دې کوو؟ پخوا اوس څه احساس کوو؟ ولا پخوا هم دا احساس کوو ډېر سخت مشکلات وو دلته هغه وو. بس بوټ دې نه ته بس یو ځای کې بس راغتلې به نه بیا به چا وړي درنه. اوس شکر الحمدلله سه امارات ډېر خدمت وکړه. هغه یې وکړه باید دوی نه نور هیله هم کوم چې دوی خدمت وکړي هغه وکړي نور دا وطن آباد شي هغه وشي.
بس ان شاء الله چې هر دولت دغسې خدمات ترسره کړي نو هغه به ناکامه نه وي، تل به بریالی. خدای دې نور توانم دې نظام ته ورکړي چې دغسې بېلابېلې سیمې د روښنایۍ نه ډکې کړي، د ښکلا نه ډکې کړي. بالکل ما ته خدمت خدای په امان. ښه وخت دوستانو، تاسو د پل سوخته سیمې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ، بیا هم ملتیا مې وکړئ. مننه درنو لیدونکو چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. دغه د پل سوخته سیمه وه او د پل سوخته ماښامې او ماخستنو چې تاسو وکتلو چې دلته بېلابېل ځوانان مشران راغلي وو د دې لپاره چې انځورونه وباسي او د دې ترڅنګ د دې سیمې د ښکلا نه خوند واخلي، یو څو دقیقې خپل فکر آرامه کړي او ټول خوشحاله دي. ځکه خوشحاله دي چې پخوا دلته روږدي کسان ډېر وو چې دې سیمې ډېر بد بوی کوو او حالات ډیر خراب. یعنی څوک به چې په دې سیمه کې د شپې لخوا یا د ورځې تېرېدل هم له ستونزو سره به مخ وو، زیاتره پکې غله هم پیدا کېدل. نو اوس مهال دلته امن دی او د خوشحالۍ فضا ده او روښنایي ده. نو خدای دې ټول وطن هېواد همداسې روښانه لري. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.